د ژمي موسم و. یو سړی د سیند په غاړه ناست و. هغه سیند ته کتل. ناګهانه یې یو مار په نظر شو چې اوبو اخیستی و او د مار د یخنۍ له وجې ډېر بد حال و. نږدې وه چې د ډېرې یخنۍ او اوبو له وجې مار مړ وي. د دغې سړي د مار په دې حال ډېر ترس راغلو. هغه یو لرګی راواخیست او مار یې د اوبو نه راوویست. مار د یخنۍ له کبله مرګ ته نږدې و. دغې سړي زر زر ډکې راغونډ کړه او مار ته یې اور بل کړو. د اور د تاو له وجې د مار یخني ورو ورو ختمېده او اخر دا چې د مار حالت ښه شو، ځان یې ورو ورو وخوځولو. سړی ډېر خوشحاله شو چې مار مې د مرګ نه بچ کړو. لږ ساعت تېر نه و چې مار چجه وکړه او په خپل محسن ورغی. د سترګو په رپ کې وچیچلو او سړی لږ ساعت پس مړ شو. د دې فولکلوري قیسې مقصد او مدعا دا ده چې د داسې کمزر په انسانانو سره ښېګړه نه ده پکار چې هغه په سخته کې خو یو شان وي، خو بیا په راحته کې تا هیر کړي، ستا په ښېګړه باندې په ښه کېږي او تا نظر انداز کړي.